بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاتو. په دې ویډیو کې زه تاسو ته د یو څو خوبونو تعبیر کوم. اول خوب ده وایي غر ته خیژم باران الټوي، وایي دا تیږې مې ډېر کلک کیني، یو ښه په اساني سره ترې وخیژم. دا ډېر ښه تعبیر لري. دویم خوب ده وایي عطر لاس سره یې عطر وهم او بیا رانجه یې سترګې کې رانجه وهم بلکې راویښ شم. دریم خوب ده وایي پلار مې وفات شوی 20 ورځې مخکې، لور مې خوب کتلی چې هغه قبر سر تازه ولاړ ده، وایي زما دلته مه کوزوئ، زه ډارېږم. څلورم خوب ده وایي چونګښ مې خوله کې وي چونګښه، وایي نیمې تېر کړی وي زړه مې غواړي تېر کړي خو بیا بېرته یې وباسمه. پنځم خوب ده وایي مسافرینه کور ته تللی مور مې خوب کې لیدلی او زه کور نه پیسې غواړم، زاړه کالي مې وایي په ځان دي. شپږم خوب ده وایي په کور مو سیلاب راځي، کور ته څه رارسېږي وایي ودرېږي بیخي وچ شي. اووم خوب ده وایي وریجې کې چینجي وي. اتم خوب ده وایي مسافرینه کور ته تللی یم، هېڅ شی نه یې راسره، د کور څه غنم د هغه زه خرڅوم. نهم خوب ده وایي لسم خوب ده وایي پخواني ځایونو کې ګرځېدل ګورمه، څه هغه کوم ځایونو کې موږ وخت تېر کړی هلته ګورمه ډېر. نو 11 خوب ده وایي هوټل ده، وایي کباب راوړي او غوښه او وایي زه ګورم چې د سپي غوښه ده او زه په شوق یې په مزه یې خورمه. نو دا خوبونه انشاءالله تعبیروو. اخره پورې موږ سره پاتې شئ. که چینل کې نوي یاست چینل سبسکرایب کړئ، ملګرو سره شریک کړئ، کمنټ پکې وکړئ، خپل خوب تعبیر هم واورېد ماته اطمینان راکوئ. ستاسو د یو کمنټ او د یو لایک په سبب باندې دا ویډیو 100 کسانو ته یوټیوب رسوي. که د هغوی یو سوال حل کیږي یو خوب نو دا ثواب کې تاسو شریکیږئ. د دې ثوابونو کې څومره خلک د منفي شیانو نه بچ کیږي او دا ښه شیان ګوري. په دې کې د خلکو ډېر سوالونه وي، ښځې اکثر مسافر خلک او د ځوانان دوی خپل امیدونو خپل ارمانونو پسې همیشه په فکرونو کې دوی کله کله ډېر ښه خوبونه ګوري. نو هغوی خوبونه که تعبیر کیږي او هغوی ته یو رهنمایي حاصلېږي انشاءالله دې کې تاسو ته اجر ده. نو اوس راځو د خوبونو تعبیر ته. اول خوب څه ما تاسو ته ویلې څه غر ده، یو کس وایي چې زه غر ته خیژم او په اساني سره وایي تیږې وي خو دومره وایي ډېر کلک او ډېر داسې نه وي چې ما ته لاره نه راکوي، یو ښه خیژمه او هلته باران وي. دا ډېر زبردست خوب ده، ډېر ښه خوب ده. غر څه ده؟ په خوب کې یو جګ ځای ده، هغه ستا هغه هدف ده، ستا هغه یو شی ده چې ته غواړې هغه ته ځان ورسوي. هدف یو ارزو یو ارمان د انسان چې وي نو دا انسان نه لرې وي، انسان نه لرې وي او سخت یې هغه ته رسېدل انتظار کوي کوشش کوي. نو څه کله تا وکتل په خوب کې چې ته یو غر ته جګ شوې د پاسه او څه خاص مشکل تا ته پیدا نه شو او تېر شوې، که تیږې هم وي که هر رقم حالت و، څومره سختي تا لیدلي نو په هغه سختیانو تعبیرېږي چې د خپل هدف ته پسې سختیانې ګالې او هغه خپل هدف ته رسېږي. او څه کله په اساني تېرېږي په اساني رسېږي نو معنا دا چې خپل هدف ته ارزو ته اشاره ته په اساني سره باندې رسېږي او ستا ارمانونه به انشاءالله پوره کېږي. تیږې دا په ما سختي باندې تعبیر کېږي، څه لږ سختي ګوري لږه تیږې چې دي په خوب کې دا ښه تعبیر نه لري. څه کله ځمکه خاوره عادي خاوره وکتل شي دا بیا ښه تعبیر لري، خو تیږه لږ مشکلاتو سره. خو په هر صورت که مشکلات ته وي نو ته خو خپل هدف ته رسېږي که نه، نو معنا مایوسه کېږه مه، ناامیده کېږه مه، په نیمه کې مه پرېږده کار. که هغه ستا یو هدف وي شرعي وي نیک هدف وي د خیر وي چاته پکې شر نه وي نو کوشش کوه انشاءالله ته رسېږي. الله تعالی دې خپل اهدافو ته ورسوه موږ ټول، والله تعالی اعلم. دویم خوب ده وایي عطر وایي په ځان باندې وهم عطر وهم او بیا وروسته وایي رانجه راواخلمه، رانجه څه راواخلمه نو وایي په یو سترګه باندې رانجه تېرومه، رانجه وهم په بل سترګه ته لا نه یم رسېدلی تر خوبه راویښ شومه. دا ډېر زبردست خوب ده، الله دې درته ښه کړي. دا عطر وهل په خوب کې دا خوشخبري باندې تعبیر کېږي، ځکه عطر چې انسان څه کله دماغو ته راسي بوی کې نو انسان خوشحاله کېږي، د انسان روح خوشحاله کېږي او تشویشونه رفع کېږي. او داسې انسان چې عطر وهلي ته کوشش کوي ورسره ودرېږي تنګېږي نه هغه سره، نو دا په داسې خوشخبریانو تعبیر کېږي چې هغه خوشخبریانې کیدای شي د مسافر راتګ وي، کیدای شي ستا ارمانونه پوره کېدل وي، کیدای شي یو سخت کار ستا چې هغه پرې کوشش کوي چې هغه حل شي، هغه مشکل هم حل کېږي انشاءالله. په هر حال دا په خوش اخلاقي باندې هم تعبیر کېږي او ښه ژوند ښه حالات باندې هم تعبیر کېږي، ښه تغییراتو باندې هم تعبیر کېږي. دا ډېر زبردست خوب ده. او بیا ته رانجه راخلې، دا رانجه هم ډېر زبردست خوب ده. ما که ته تجارت او کاروبار کې یا دفتري کار وي یا درس وي او په هغه کې لږ بصیرت ته ضرورت ده، تجربې ته ضرورت ده، نو دا رانجه په همدې باندې تعبیر کېږي چې تا ته انشاءالله حاصل شوی ده. او داسې دا یو سترګه دې کش کړی ده او دا بل لا پاتې ده، معنا دا چې که ته اوس خسته یې په دې نیمه کې خسته کېږه مه، خفه کېږه مه، که زړه دې مایوس ده ناامید یې چې دا نور به نه کېږي کېږي. رانجه په سترګو تېرول لږ سخته لکه سمزون به احتیاط غواړي خو هغه فایدې هم لري. نو دغسې دا ستا دا کار د هدف که درس وي که تعلیم وي او که کاروبار وي
نو دی خپل هدف ته ترسیږي او بصیرت او تجربه حاصلوي. یو څه نیم دې حاصل کړی، معنی یو سترګه دې کړی رانجه، معنی نیم تجربه تا ته حاصل شوې ده، نیم نور هم پاتې ده انشاءالله، څه هم ته پوره کړې نو انشاءالله څه هغه ستا مراد او خپل هدف ته ته رسېږي، پوره کېږي. الله تعالی د مرادونه پوره کوي ټولو، والله تعالی اعلم. دریم خوب دا وایي پلار مې وفات شوی 20 ورځې مخکې او لورکۍ مې د هغه په خوب کې ګوري چې دا خپل بابا زما پلار وایي په خوب کې ګوري چې هغه د خپل قبر سره ولاړ ده، هماغسې تازه څه مخ کړی په حالت کې هماغسې ولاړ ده، وایي چې دې قبر ته ما مه کوزوئ، دلته ده ډارېږم او ما دې قبر ته مه کوزوئ. نو دا په دې باندې تعبیر کېږي غواړي چې ستاسو په یاد شي، لکه مثلا هغه پلار دې څومره ښه وخت تاسو سره تېر کړی ده، هغه څه کوم خبرې تاسو ته کړي، کوم سرپرستي کوو، هغه شیانو کې لږ کمي راغلی ده. نو هغه غواړي چې هغه مسایل باید کور کې وشي، یعنې هغه مسایل باید کور کې روان وي، دغه په نبود کې هغه تشویش دغه سره چې کېدای شي د اولادونه یې تاسو مسیان یې کورنۍ هم کېدای شي تاسو باندې مشکلات راسي. نو کوم خبرې چې وصیتونه نصیحتونه ستاسو پلار تاسو ته کړي دي، یو دا کار وکړئ، بل دا چې کوم پلار دې خوبیانې دي هغه یاد کړئ، چې کوم پلار دې کمیانې و دغه هغه مه یادوئ، ولو که دومره څومره د ده کمیانې وي، د پلار دې چې کوم خوبیانې و هغه یاد کړئ، او د پلار دې چې کوم کمیانې و خامي و او هغه مه یادوئ. او خلکو ته هم ووایئ چې بخشش ورته وکړي، هر څوک د ده ملګري چې دي نږدې چې دا ورسره کاروبار معامله کړی هغه ته ورشئ، د هغوی احوال واخلئ، قرضداري قرض ورته ادا کړئ، د پلار قرضونه دې ادا کړئ، وصیت یې کړي وه وصیت باندې عمل وکړئ، او کوشش وکړئ چې مونځ وکړئ یا تلاوت، او خاص دغه ثواب پلار ته خپل پلار ته وبخئ، انشاءالله دغه روح ته ځي او هغه خوشحاله کېږي. کوم ترتیب یې کور کې روان کړی و کاروبار کې یا کور کې هغه تاسو وساتئ، هغه وایي چې ما دلته مه کوزوئ، یعنې معنی زما کارونه پاتې دي، زما مسؤلیتونه پاتې دي، نو دغه که نیم کله کارونه وي نیم کله کارونه یې سرته ورسوئ، او که خلکو سره معاملې وي هغو نه بخشش وغواړئ، هغو نه پوښتنه وکړئ او د ده خوبیان یاد کړئ، الله تعالی دې ورته معافي وکړي او الله تعالی دې درجې اوچتې کړي، والله تعالی اعلم. څلورم خوب دا وایي چونګښه خوله کې مې نیولې وي، وایي نیم مې تېر کړی وي او نیم نور یم زړه مې داسې تېر کړمه او بېرته وایي تو کړمه بیا یې وباسم. معنی چونګښه په خوب کې لیدل دا ډېر ښه تعبیر لري. د دې تعبیر دا ده ځکه نبي صلی الله علیه وسلم دې نه منع کړی چې تاسو وایي مه مړ کوئ، دا د الله ذکر کوي. نو دا خو کله کله بیا دا فتنه هم کېږي، هغه اووه عذابونه د تعالی قرآن کریم کې یاد کړی. نو دا په دې باندې تعبیر کېږي چې ته ظالم منع کوې، ته داسې یو انسان یې چې ظالمان منع کوې، د ظلم نه او مظلوم سره کومک کوې، ته راحت انشاءالله حاصلوې، راحت دې حاصل کړی ده د ستړیا نه وروسته. او په دې باندې هم تعبیر کېږي چې تا ډېر خلکو معاملو ته وخت ورکړی، حتی تر دې پورې چې خلکو تا په تنګوي او بعضې خلک غلط استفاده هم تا نه کوي. نو په دې باندې هم تعبیر کېږي، او په دې باندې هم تعبیر کېږي چې خلکو کې ته مطرح کېږي، مشري کې یا معاملاتو کې خیر کار کې په دې ټولو شیانو کې دا ښه تعبیر لري. خو دغه ته چې بیا خوله کې اچوې او بیا بېرته زړېدنې کې بېرته وباسي، که دې تېر کړی وای بیخي ښه تعبیر و، اوس چې تا ویستلی ده معنا دا چې دغه مشکلات او د خلکو سره معاملې او دا کاروبار دا شیان شکي کېږي چې دا اوس دا کار زه کومه دا صحیح ده، خلک به ماته څه وایي، هېڅ هم نه وایي، ته خپل خیر خلکو ته رسوه، د خلکو خبرو پسې مه ګرځه، الله دې په دې کارونو کې نیکو کارونو کې که داسې وي تعبیر نو نور هم توفیق درکړي، والله تعالی اعلم. پنځم خوب دا وایي مسافرینه کور ته تللی یم، مور مې خوب کې لیدلی یم، وایي زاړه کالي مې په ځان وي او د مور نه پیسې غواړم، وایي یعنې داسې یو حالت کې یم دروازه کې ولاړم د مور نه پیسې غواړم ما سره چیني. نو دا په دې باندې تعبیر کېږي چې ته د مسافري کې ډېر زیات زحمت وباسي او ډېر عمر به دې کېدای شي دلته تېر شي او ډېر وخت بعد کېدای شي خپل کور ته ته لاړ شي. او په دې باندې هم تعبیر کېږي چې ته خپل کورنۍ سره ډېر زیات کومک کوې، ذخیره نه کوې، چای پټۍ نه، ټول شیان کور ته لېږي او هغوی سره ډېر کومک کوي، حتی تر دې پورې چې تا سره په راتګ وخت کې دومره شی نه او دا زاړه کالي دا په عمر زیاتوالي باندې تعبیر کېږي. الله تعالی دې دا خوب درته ښه کړي، والله تعالی اعلم. شپږم خوب دا وایي په کور مو سیلاب راځي کور ته رارسېږي، څه کله راورسېږي وایي بیخي کم شي او بیخي وایي ودرېږي، نو دا هم ډېر ښه خوب ده. معنا څه کم ویره کم تشویش تاسو سره ده هغه انشاءالله تاسو ته نه رسېږي، کم شر د دې منطقه کې ځای اوسېدو ځای کې هغه انشاءالله تاسو ته نه رسېږي، او که مصیبت وي تکلیف په تاسو باندې انشاءالله څه دا ده ختمېدو وخت یې راغلی، الله تعالی در باندې رحم کوي ځکه تاسو صدقې ورکوئ، د صدقې او د اعمالو په وجه باندې الله تعالی هم حفاظت کوي، والله تعالی اعلم. بل خوب دا وایي ظرفونه زه وینځم وایي په دیګي کې لږ وریجې پاتې وي، هغه وایي ورېرې ته مې ورکړمه چې هغه راواخلي راویباسي خوراک لپاره، وایي هغه کې چینجي وي،
نو دا په دې باندې تعبیر کېږي چې کورنۍ کې کوم کورنۍ کې اتفاق نه وي، کوم کورنۍ کې صداقت نه وي، یو بل نه شیان پټوي، غوښه یو شی وي هغه کوشش کوي چې هغه لږ ځان ته ښه واخلي، مثلا هغه برخه د بل ورور یې شریک کور وي. نو دغه شیانو باندې تعبیر کېږي چې کله کله یو شریک کور کې هغه څه شیان یو څوک شاته کوي، ذخیره کوي، ساتي ځان ته، حرص کوي، نو هغه الله تعالی اعلم. که په دې باندې ته تعبیر باندې ته قانع نه وي، نو بیا ماته خوب لږ واضح ووایه چې بیا زه سم تعبیر کړم درته. بل خوب دا وایي مسافرینه کور ته تللی یم، وایي کور کې چیني، وایي زه غنم د کور راخلمه، هغه بازار ته وړم چې خرڅ شي. نو دا شیطاني خوب ده، دا شیطاني خوب ده، دا تشویشونه دي چې ته خپل مسافري تا باندې خراب کړي، خپل دا سفر خراب کړي او ته وډار کړي د فقر نه، ځکه الله تعالی قرآن کریم کې څه وایي چې الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تاسو سره د فقر وعده کوي، تاسو ډاروي، یعنی ویره درکوي د فقر نه، فقیر به شي، صدقه مه کوه، خلکو سره کومک مه کوه، خپل کور ته شی مه لېږه. او الله تعالی چې دغه وایي چې نه، په انفاق سره، په صدقې سره، په کور، په اهل عیال باندې، دې سره انشاءالله مال زیاتېږي، دې سره مال دې کمیږي نه. والله تعالی اعلم. یعنی دا خوب شیطاني ده، تعبیر نه لري، خیر شر پکې نشته. بل خوب دا وایي ورېنداره مې لیدلی په خوب کې څه وایي څه وخت مخکې واده شوی و، زموږ په کور کې وایي داسې لاس کې قرآن کریم وي او سره کالي وي او سور قرآن کریم یې په لاس کې وي. دا خوب صحیح نه ده، دا د احترام خوب ده. نو دا خوب داسې خوب ده چې چاته د باید سړی ونه وایي، نور خپله پوهېږي. والله تعالی اعلم. لسم خوب د وایي پخواني ځایونو کې ګرځېدل، دا یادونه دي د وختونو، چې ملګرو دې تا یادي، ته هغوی یادې، ګاونډیان دي، ملګري دي، نو هغه یادونه هغوی هم یادي، ته هم یادوي، نو دا پخواني شیان خوب کې ګوري، دې کې خاص تعبیر نه وي. والله تعالی اعلم. 11 خوب دا وایي هوټل ته ځو، په هوټل کې وایي ماته کباب راوړي او بیا وایي چې ګورمه د سپي غوښه وي او ښه په شوق یې خورمه. نو دا په دې باندې تعبیر کېږي چې دا کوم خوراک ته کوې د خلکو نه، که وظیفه لرې او د خلکو نه خوراک کوي او پیسې نه ورکوې، یا ستا د مقام او د وظیفې په سبب باندې خلک تا ته مفت شیان راوړي یا ډېر راوړي، دغه ستا لپاره جواز نه لري. نو کوشش ډېر زیات احتیاط وکړه چې مفت خوراک د غریب انسان نه ورکړي، او خوراک چې کوې په بازار کې، نو کوشش وکړه چې بازار کې خوراک ونه کړي، خصوصا غوښه او دا شیان په هوټلونو کې دې باندې هېڅ اعتماد نشته. نو ساده خوراک وکړه په بازار کې، د اکثر مرضونه د همدې نه پیدا کېږي. نو په دې باندې لږ احتیاط هم وکړه چې کوم پیسې، کوم خوراکونه، کوم شیان تا ته راځي، څه تحقیق وکړه چې حرام پکې نه وي. نو الله تعالی دې د خوب درته ښه کړي. دا لږ تنبیهي خوب ده ستا لپاره، د تنبیه ده چې ته متوجه اوسېږي، کیدای شي ته ډېر شیانو کې تقوادار یې، ته هر شی لحاظ ساتې، په دغه شي کې ته کیدای شي فتنه کې واقع شي، نو الله تعالی دا خوب در باندې کتلی، دې کې لږ متوجه شي چې فتنه کې واقع نه شې. د دې معنا دا نه ده چې ته حرام خور یې، د دې معنا دا ده چې ته واقع نه شې په دې شیانو باندې، او چې کوم مسایل چې ته مال د شیان تا ته راځي، نو تحقیق وکړه په دې کې چې حرامو کې واقع نه شې. نو دا د نن ورځې خوبونه، چې خوبونه نور پاتې شو، ما سره وخت کم و، بل خوب تعبیر هم څه واورېده، ما ته اطمینان راکړئ، کمنټ کې ولیکئ، ما ته اطمینان راکړئ، که څه سوال هم و، قناعت هم رانغی، ما ته ووایئ، وضاحت درته درکوم. او بیا وایم چې دا چینل سبسکرایب کړئ، ویډیوګانې شیر کړئ، ویډیوګانې لایک کړئ، کمنټ وکړئ. ستاسو په کمنټ او لایک او سبسکرایب باندې نو دغه ګټه رسېږي چې دا نورو ته یوټیوب رسوي او خیر رسېږي پښتنو ته، او د منفي شیانو نه، خراب شیانو نه خلک بچ کېږي او په ښه شیانو باندې خلک مصروف کېږي. تاسو ته انشاءالله دې کې اجر ده. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.